خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. غزات چې په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه او ټول هغه څه پیدا کړل چې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې دي، بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلانده شو. رحمان خدای د هغه د شان پوښتنه له کوم پوهېدونکي څخه وکړه. د الفرقان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 25مه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، 78 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 60 آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. کله چې دوی ته ویل کیږي چې رحمان خدای ته سجده وکړي، نو وایي رحمان څه وي؟ ته چې څوک وایي نو موږ به همغه ته سجده کوو. دغه بلنه د هغو کرکه برعکس لا زیاتوي، کومه ګټه نه کوي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ډیر مبارک دی هغه ذات چې په آسمان کې برجونه پیدا کړل او په هغه کې یو ډیوه او یو ځلانده سپوږمۍ رڼا کړه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هغه ذات دی چې شپه او ورځ یوه د بلې جانشینه کړه، د هر هغه چا لپاره چې غواړي درس یعنی پند واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع ځي، او که جاهلان مخې ته راشي نو وایي تاسې ته سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تیروي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ د دوزخ له عذاب وساته، د هغه عذاب شدید او دایم پاتې کیدونکی دی. إنها ساءت مستقرا ومقاما. هغه خو ډېر ناکاره استوګنځی او ځای دی. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. کسان چې کله لګښت کوي نو نه بې ځایه لګښت کوي او نه بخیلي، بلکې د هغو لګښت د دغو دواړو سرحدونو په منځ کې په میانه روي ولاړ وي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هغه کسان چې الله نه پرته کوم بل معبود نه بلی، هغه نفس په ناحقه نه وژني چې خدای حرام کړی وي، او نه د زنا مرتکب کیږي. خو هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي او په همغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مګر دا چې چاله دغه ګناهونو څخه وروسته توبه ویستلی وي او ایمان راوړی وي او غوره عمل یې کړی وي د دغسې خلکو بدی به الله په نیکیو بدلې کړي او هغه ښه بخښونکی او خورا مهربان دی.